اومه سیالي بیا هم د دوه بهترینو لوبغاړو عصمت الله عادل او د افغانستان په نمایندګۍ په مقابل کې بیا عرفان الله حسیني د ایران هیواد په نمایندګۍ باندې څه ډول لوبیږي به عصمت الله عادل د غزني ولایت سره تعلق لري 15 کاله عمر لري 1.15 سانتي متر قد او 2.2 کیلوګرامه وزن 3 سیالۍ ترسره کړي 3 ونې په خپله ګټه باندې پای ته رسولي بیا د ایران هیواد په نمایندګۍ باندې دغه څیره تاسې په تصویر کې وینئ عرفان الله حسیني میدان ته داخلیږي د ایران ولایت په نمایندګۍ باندې د افغانستان په کوربتوب باندې لوبیږي په آزادو سیالیو کې د سیالۍ شپې اومې سیالۍ لپاره آمادګي نیسي دواړه لوبغاړي دغه څیرې تاسې په تصویر کې وینئ آمادګي نیسي د سیالۍ لپاره څه ډول به لوبیږي د خپل مقابل لوبغاړی عصمت الله عادل پروفایل یې ګورو به نام خدا سید عرفان حسینی هستم، فایتر وزن 70 کیلو سازمان زرفسی و صاحب کمربند 70 کیلو این سازمان. من از تقریبا 12 سال MMA کار میکنم و 4 تا 5 رکورد حرفه‌ای دارم داخل سایت شرداک که 2 تاش هنوز ثبت نشده. اصلا بازی نباید دست کم بگیری، اصلا حریف اصلا یه ماکار باشه نباید دست کم بگیری، نباید اصلا دست کم بگیری حریفو، قوی باشه ضعیف باشه. آره دیگه. انشالله که یه بازی قشنگ در بیاد، تماشاگر پسند باشه. حالا برد باختش مهم نیست، مهم اینه که کار هر کسی نیست داخل این قفس شدن. مهم بازی قشنگه که تماشاگرها لذت ببرن دیگه. حالا ما سعی تلاش خودمون میکنیم، آقای عصمت الله دیگه اونم سعی تلاش خودش میکنه، کار جفتمون سخته. سید عرفان حسیني تاسې ګورئ چې په ځانګړي انداز سره رنګ ته داخلیږي او د خپل مقابل لوبغاړي په وړاندې آمادګي نیسي. بیا هم عصمت الله عادل په ابي رنګ لباس کې میدان ته داخلیږي. تاسې ګورئ د خپل روزونکو سره نوموړی د رنګ په طرف باندې حرکت کوي. تشویق هم د نوموړي لپاره په زیاته کچه په میدان کې ښکاري او یقینا چې دغه شیبې د نوموړي لپاره ډېرې زیاتې په زړه پورې او ځانګړې دي. پروفایل د عصمت الله عادل ګورو. زه عصمت الله عادل یم، یو تن د MMA فایټرانو د افغانستان او عرفان حسیني سره د ایران نه جوړه سوی یم. په خیر زما 3-0 ریکارډ ده، زما مخکې له دې 3-0 فایټ کړی ده. 3-0 زما پروفیشنل ریکارډونه دي او دې مسابقې ته ما تقریبا 2 میاشتې آمادګي نیولې ده، نو زحمت مې ډېر باسلی ده. نو زما حریف او عرفان حسیني 4 ریکارډ 3 ریکارډ لري، یو 2 برده کړي دي او یو باغ. زه انشاءالله زه خپل حریف باندې خپل آمادګیانې مې نیولې دي او ما خپل د حریف فایټونه مې لیدلي دي، نو انشاءالله د افغانستان د بریا په هیله او زما خپل وطنوالو ته دا پیغام ده چې ما ته دعا وکړي او ما د خپلو نیکو دعاګانو نه هیر نه کړي.
اسمت الله عادل بیا هم رنګ ته داخلیږي. تاسې په تصویر کې وینئ چې څه ډول انداز سره نوموړی رنګ ته داخلیږي. د وکټور انرژي ډرنک په مالي ملاتړ باندې د ملي سپورټ څخه د آزادو سیالیو د سیالۍ شپه سره ګوري چې د افغانستان نه د غزني ولایت څخه اسمت الله عادل او د ایران څخه بیا سید عرفان الله حسیني د کافي تجربې او د لوړ عمر خاوند د اسمت عادل پر وړاندې لوبیږي. لومړی راوند دواړو لوبغاړي څه ډول مخته ځي. زو رنګ ته آسیب عباسي. حالا هم رسیدیم به مبارزه جذاب و تماشایی هفتم شب رقابت با حمایت از وکتور انرژی درینک لایف از تلویزیون ملی اسپورت فقط در سازمان MKFC2 کابل. در نخست از کارنر سرخ این مبارز با ریکارد 2 برد و 1 باخت در رشته مبارزات آزاد با قد 175 سانتی متر و در وزن 70 کیلوگرم از کشور ایران عرفان حسینی و حریفش از کارنر آبی این مبارز با ریکارد 3 برد بدون شکست در رشته مبارزات آزاد با قد 175 سانتی متر و در وزن 70 کیلوگرم از کشور افغانستان اسمت الله عادل. این مسابقه در 3 راوند 5 دقیقه‌ای برگزار میشه. داور مرکزی هم است استاد امرالدین حفیظی. آرنج در بالا دادمین فاول است. نیکیک در بالا کار میکنه. دست بته چانس خوب. آرنج پاس میتونه که فاول ده. آرنج نیست. بالا و زمین نیست. د سیالۍ د شپې فری فایټ اومه سیالي دواړه لوبغاړي ماده دي او د سیالۍ ترسره کولو لپاره مرکزي نقطې د میدان ته راځي. حسیني په سره لباس کې او عادل بیا په آبي لباس کې یو بل پر وړاندې څه ډول مخته ځي معلوم به شي په لومړي راوند کې. اسمت الله عادل چې تر اوسه 3 مسابقې کړې دي او 3 سره هم ګټلې دي. نکزاد سات شاید دا مسابقه په همدې راوند کې خلاصه سي. اسمت الله عادل ډېر پر انرژي ده او کوشش کوي چې های کیک ووهي. بله مقابل ته که ګورو که هم ډېر تخنیکي لوبېږي نوموړی ولې تشویق د حسیني په مقابل کې عادل سره ډېر زیات دی او دغه تشویق تاثیر د حسیني په لوبه سیالي باندې ډېر زیات کېدلی شي ځکه ټول کراوډ سیلبین د عادل اسمت الله عادل لپاره تشویق کوي. هم پرله پسې ضربې لیب کنټرول او ضربو کوشش بریالی دی. دا ځل د فول ګریډ لپاره نوموړی بریالی کېږي او که نه بیا هم مقابل لوبغاړی دې سره بلکل پای ته دغه سیالي رسېږي او مستقیما په لومړي راوند کې اسمت الله عادل د افغانستان بهترینه څېره په دې بریالی کېږي چې په لومړي راوند کې په لومړي 1 دقیقه او 20 ثانیو کې دغه سیالي د خپل ځان په ګټه باندې پای ته ورسوي. ستا خبره احمد صاحب بالکل په ځای ده. ما درته ویلي و نکزاد صاحب چې کېدای چې اول راوند کې خلاصه شي ځکه اسمت عادل یو مکمل MMA کار ده. که هغه د ده ځمکه یا حرکتونه یي او که د ولاړو هغه ټول مکمل دي او تکمیل دي. بله یقینا اسمت عادل مونږ وکتل چې پوره انرژي او د جرات نه ډکه سیالي نندارې ته وړاندې کړه. په لومړۍ شیبو کې خپل مقابل لوبغاړی ناکام کړ او ویشي کولی چې د نوموړي پر وړاندې په زړه پورې حرکات ترسره کړی او بریالی شو. تکرار وګورئ په کومه لومړني او څومره خطرناکه های کیک د نوموړي لخوا نه د رایټ ښي طرف نه البته ترسره کړی ولې دغه شیبه ډېره خطرناکه. بیا هم تکرار د څو ځلې تکرار کتلو باندې ارزي او دغه شیبې چې د لیفټ سایډ نه نوموړي په خپل ښي اړخ نه په اکین باندې نوموړي اکین حرکات باندې ویشي کولی چې خپل مقابل لوبغاړی تسلیم کړي او دغه سیالي په لومړۍ شیبو کې په خپله ګټه باندې پای ته ورسوي او د سیالۍ ګټونکي دغه شیبه څومره خطرناکه های کیک د ښي اړخ نه نوموړی بریالی شي. زو آسیب بسیطه و بله پایان رقابت مهیج و جذاب میان اسمت الله عادل از افغانستان
و عرفان الله حسینی از کشور ایران برنده این مبارزه توسط TKO تکنیکال ناکاوت در دقیقه 1 و ثانیه 5 راوند اول است اسمت الله عادل. از آقای نورالله کتوازی تجار ملی دعوت میکنیم به خاطر اهدای مدال قهرمانمان. سلام، خسته نباشی اسمت جان، تبریک برات میگم. سلام احترامات به تمام هموطنان عزیزم. خدا کنه همتون جور صحتمند باشین. ما در قسمی که در جریان هستین تقریبا 2 ماه در قرنطین بودم و آمادگی خاص خود تحت نظر استاد عاشق الله محمدی و استاد مدیر صاحب حمیدالله تمرین میکردم و آمادگی میگرفتم و تشکری خاص میکنم از تمام دوستانم وطندارانم همچنان از تیم ملی واترپولوی افغانستان که همیشه مرا حمایت کردن تشویق کردن و در پولوی ما تمام هموطنان عزیزم که مرا تشویق کردن حمایت کردن و در پولوی ما استاد هستند. سپاس. چی کردی اسمت؟ آیا فکرش هم میکردی در چونین لحظات برنده شوید؟ خب ما آمادگی خود گرفته بودم و همه چیز وعده ما همراه هموطنان عزیزم بود. خیلی سپاسگزار هستم. از آقای نورالله کتوازی تجار ملی دعوت میکنیم به خاطر اهدای مدال قهرمانمان. از طرف آقای کتوازی مبلغ 10,000 افغانی جایزه پول نقد برای قهرمان ما اسمت الله عادل در نظر گرفته شده است. تبریک به تمام هوادارای اسمت الله عادل.